من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. حدیث رغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی څوک چې د رمضان روزه ونیسي او بیا پسې ورپسې د شوال په میاشت شپږ روزې ونیسي دی انسان الله رب العالمین د ټول کال اجر ورکوي. گویا انسان ټول کال روزه نیولې ده. وجه دا ده چې ونی کې الله رب العالمین په لسو باندې بدلوي. یوه ورځ روزه الله تعالی په لسو ورځو روزه باندې بدلوي او یوه میاشت دا په لسو باندې بدلوي. نو د رمضان روزه د یوه میاشت وه الله رب العالمین په لسو میاشتو باندې بدله کړله او د شپږ روزې یوه روزه په لسو ورځو باندې ده. نو د شپږ روزو دومره اجر دی لکه انسان چې دوه میاشتې روزې نیولي. نو دوه میاشتې او لس میاشتې د پوره کال شو. موږ او تاسو په دې کال کې صرف او صرف د یوه مقدس او درې شوال په میاشت کې در سره که دا شپږ روزې هم چېرته پوره کړي الله رب العالمین موږ او تاسو د یو کال اجر راکوي. پکار دا ده چې هر انسان د خپل وس مطابق کوشش وکړي او دا روزې ونیسي. ځکه داسې موقع د انسان د کله نه کله راځي همیشه لپاره نه راځي. کله پته نه لګېږي موږ او تاسو مړه یو، موږ او تاسو ژوندي یو، موږ او تاسو بیماران یو، موږ او تاسو مصروفه یو، موږ او تاسو مختلفو کارونو کې پته نه لګېږي کوم کار موږ او تاسو اخته یو. نو پکار دا ده چې موږ او تاسو کوشش وکړو او دا روزه د ونیسو. بیا د شپږ روزې دا به اختر د درېیمې ورځې سړی سه یکدم نیسي او که نه په خره کې هم نیولی شي او یو ځای به نیسي که پرله پسې به نیسي. نو په دې کې دا چې انسان د درېیمې ورځې هم نیولی شي، لسمې هم نیولی شي، پنځلسمې هم نیولی شي، د شلمې هم نیولی شي، بلکې شوال پر ټوله میاشت انسان هغه نیولی شي. خو غوره طریقه دا ده چې انسان د درېیمې ورځې هېڅ شروع کړي او پرله پسې ونیسي. وجه دا ده چې په اختر کې تقریبا د عامو خلکو ټولې چوټۍ دي، کورونو کې اوزګار ناستي، روژه نیولی شي او اسانۍ سره نیولی شي. او بیا د هغې نه پس د انسانانو کارونه پته نه لګي ته سبا له مصروفه یې، ته سبا له بیمار یې، ته سبا له وفات کېږي، ته سبا له بېرته خپلې ډیوټۍ له ځې بیا به نه اوزګار بیا به مصروفه یې، بیمار به یې بیا به نشي نیولی. نو پکار دا چې انسان په جلدۍ سره ونیسي. او قرآن کریم کې تقریبا الله رب العالمین بار بار موږ او تاسو ترغیب راکوي چې تاسو مسابقه الی الخیرات وکړئ، نیکیو ته تاسو مخکې والی وکړئ، د نورو خلکو نه ته مخکې شئ، وروسته والی مه کوئ په نیکۍ کې. او که انسان یې وروسته ونیسي هېڅ پروا نه کوي، اجر ته میلاویږي. خو غوره طریقه به دا چې انسان دا زر ونیسي او دا پرله پسې هم نیولی شي، منځ کې چوټي هم ورکولی شي چې په هرې طریقې سره ستا خوښه یې په هغه طریقې سره نیولی شي. د شوال په میاشت کې درې نیول پکار دي. دا به انسان ته په څه طریقې سره اسانېږي ځکه دا خو شپږ روزې دي، سختې روزې دي. نو تقریبا د تجربې موافق انسان ته په دې باندې اسانېږي ده چې ځان له کور کې ماحول برابر کړه، د زنانو ذهن سازي وکړه، د سړو ذهن سازي وکړه چې یوه میاشت روژه مو ونیوله، دا شپږ روژې هم پسې ونیولې، الله تعالی موږ له ټول کال اجر راکوي. راځي د روژه به ونیسو. چې کله کور کې ماحول برابر شوې روژې اسانېږي بې. ځکه که ستاسو خیر کړی رمضان یوه میاشت روژې ډېره سخت دي، خو دا په انسان باندې اسانې. ولې اسانې؟ ټول خلک روژې هر طرف ته ګورې، ریکس روژه دی، ماشوم روژه دی، غټ روژه دی، بوډا روژه دی، ځوان روژه دی، زنانه روژه دی. انسان دې اسانه شي اگر که په منځ کې ډېره مشکله ده روژه. دا قرانګه چې کله موږ تاسو په کور کې ماحول برابر کو دا روژې به موږ تاسو ان شاء الله تعالی اسانه شي. نو په کار دا چې دا مقام موږ تاسو لاس نه ورنکو. شپږ ورځې دي انسان په دې کې نه مړ کېږي، په دې کې روژې د لاسه. او که مړ شو ان شاء الله الله تعالی موږ تاسو اجر راکوي، جنت بر الله کوي. ځکه موږ د الله تعالی په بندګۍ کې زموږ نه ساه وتلې ده. نو په کار دا ده چې الله رب العالمین دعاګانې مو غواړو، الله رب العالمین توفیق مو غواړو او دا روژې موږ تاسو ونیسو، دا موږ د لاس نه ورنکو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.